ملګرو دا وخت تاسو په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې به یو پوسټ وینئ په کم کې چې لیکلی شوي دی وایس چانسلر ملکان یونیورسٹی نامعلوم افراد کې فائرنگ سے شدید زخمی پشاور منتقل. لاندې چې بیا تاسو وګورئ په هغې کې هم دغه لیکل دي. د هغې نه پس که بیا تاسو راشئ د بل پوسټ ته تاسو وګورئ وایس چانسلر ملکان یونیورسٹی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جان کی بازی هار گئی حالات تشویشناک. لکه دا که تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې دا دونه ډېر زیات چلیږي مختلف قسمه خلکو چې دی هغه ورکړي دي او دونه ډېر زیات کمنټس چې کم دی هغه په دې باندې کیږي او که تاسو وګورئ په لکاو کم ویوز چې دي هغه پې هم راغلي دي. د خلکو چې کم دی د دې معاملې نه هسې یو ګپ جوړ کړی دی او هسې یو غویمۍ راایستې ده چې آیا بس نن دا وشو د خپل ویوز د حاصلولو دپاره چې کم دی مختلف قسمه حرکات هغه شروع کړلي. نو زه تاسو ته ویم چې آیا دا قصې چې تاسو کومې شروع کړلي دا نه دي کول پکار. لکه اوس موسی هغه وفات شو نو د موسی د مرګ نه پس چې کم دی لکه علما که تاسو وګورئ دې خو تاسو دا کم کمنټس چې ګورئ که دې ته تاسو وګورئ هر څوک چې پې کم دی یو خپل بحث او یو خپل دغه رای پې ورکوي. نو داسې نه دي کول پکار چې یو انسان هغه مړ شو موږ له پکار دي چې هغه ته دوا وکړو د هغه د آخرت د ښایسته کولو دپاره دوا وکړو نه چې په هغې پسې داسې قسمه کمنټونه او داسې قسمه لانجې جوړول. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کوله انشاءالله. بلې ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.